السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هیله لرم چې تاسو به راتره جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل یعنې زموږ چینل هم نه یې سبسکرایب کړی، په دغه سبسکرایب علامه باندې تاسو کلیک وکړئ. دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ دې په خوا کې ګنټۍ علامه راځي، تاسو هغه ووهئ او د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او د لاندې کومې ویډیوګانې چې تاسو زموږ په چینل کې ګورئ دا هرومرو تاسو در سره وګورئ چې ډېرې مهمې ویډیوګانې دي، نو دا خپلو ملګرو سره به یې هرومرو شیر کړئ چې تر څو دوی هم ترې خبر شي. دغسې زموږ په چینل کې ډېرې زیاتې ویډیوګانې دي چې تاسو نه دي لیدلې، تاسو نه یې تر خبر، نو رابشئ تاسو دغه ځای ته، دغه ځای نه زموږ اول سر نه ویډیوګانې تر اخره پورې راښیي، نو تاسې کتلی شئ چې هر ډول معلومات غواړئ زموږ په چینل کې موجود دی. نو زموږ ویډیوګانې هرومرو تاسو در سره وګورئ. او نن چې دا زموږ ډېره یو مهمه موضوع ده چې تاسو باید ټول ترې خبر شئ، نو یو ډېره مهمه موضوع ده، الکترونیکي تذکرې په اړوند ده زموږ موضوع نن. نو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او له خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې تر څو تاسو ښه پرې پوه شئ. نو دا ویډیو تر اخره پورې کتل ډېر مهم دی د دغه ویډیو، ځکه چې موږ الکترونیکي تذکره خو به فورمې ډکول دغه هر څه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. نو چې تاسو نه یو کوچنۍ غلطي وشي نو تاسو ته غټه ستونزه جوړېږي. نو موږ سره دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ او له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو به ډېره نه غټو، راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو تر اخره پورې وګورئ موږ سره. نو ګرانو ملګرو دغه د الکترونیکي صفحې هغه ده، یعنې چې موږ الکترونیکي تذکره هغه فورمې په کوم هغه کې کومه ویب سایټ ده، همدغه ویب سایټ ده چې ترلاسه کولی شو الکترونیکي فورمې، یعنې الکترونیکي تذکرې فورمې موږ په دغه ویب سایټ کې ترلاسه کولی شو. نو دغه ویب سایټ هغه لکه څرنګه چې تاسو په څنګ کې د دې لیکنه وینئ، همدغه تاسو خپل کروم بروزر کې سرچ کړئ، نو تاسو ته به همدغه شی راواوړي، همدغه الکترونیکي تذکرې فورمې همدغه ځای کې ورکوي. نو تاسو به اول دلته پښتو انتخاب کړئ، لکه څرنګه چې تاسو وینئ دلته تاسو اول پښتو انتخاب کړئ چې تاسو ژبه پښتو ده، یعنې باید پښتو دلته انتخاب کړئ. نو لږ څه به منتظر پاتې شئ تر څو خط ډک شي. نو زموږ کار خو دومره وشو ځکه چې پښتو انتخاب شو. اوس به تاسو لاندې راشئ، نو لاندې به لږ څه راشئ چې تر څو همدغه وینئ د برېښنایي هغې تذکرې چې په لیکلي دغه الکترونیکي تذکرې دي، یعنې برېښنایي دي. نو تاسو به په دې باندې داسې کلیک وکړئ، نو لږ منتظر به شئ. نو تاسو ته یې دلته لیکلی دي، همدغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ، یعنې اوس غوښتنه کوئ همدغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به بیا تاسو که پښتو زبان وایئ نو پښتو ژبه ووایئ، که فارسي هغه وایئ فارسي زبان وایئ بیا فارسي ووایئ. نو زه به پښتو ژبه ووهم. نو رابشئ تاسو لاندې دغلته که تاسو نوې غوښتنه کوئ نو په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. نو موږ سره دا ویډیو تاسو ته هرومرو تر اخره پورې وګورئ چې تر څو تاسو نه یو هغه هم پاتې نه شي. که یو هغه تاسو نه پاتې شو نو تاسو ته غټه ستونزه یا غټ مشکل تاسو ته پیدا کېدای شي. نو موږ سره دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ او له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو رابشئ دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ په دغه اوله خانه کې. د اوله خانه کې به موږ خپل نوم ولیکو. مثلا زه به ولیکم تواب. د لاندې خانه کې وبښئ ګرانو ملګرو، په پښتو یې ولیکئ، په پښتو به یې ولیکئ تواب خان به ولیکو. بیا به راشئ که تاسو تخلص لرئ نو دغه دویمه خانه کې به تاسو خپل تخلص ورکئ. نو رابشئ د پلار نوم به ورکئ دغه خانه کې. زه مثال په ډول تاسو ته ښیم چې تاسو هم باید همدغه عین شیز وکړئ ځکه چې تاسو نه غلط نشي. نو د پلار تخلص دا به ورکئ. نو دریمه خانه کې باید د نیکه نوم ورکئ. دغلته که د نیکه تخلص دی نو هغه به ورکئ. نو دا بل ځای کې چې ده دغلته دلته به تاسو خپل جنسیت انتخاب کړئ، نر یې که ښځه. زه به نر انتخاب کړم. نو دا بل خو تیار انتخاب شوی دی. مدني هغه تاسو چې د مجرد یا متأهل هر څه چې تاسو ولیکئ، زه به مجرد ورته ووهم. نو د زیږېدو نیټه تاسو دلته انتخاب کړئ. هجري شمسي دا به تاسو انتخاب کړئ. زه به دلته
زیږېدو نیټه انتخاب کړم. نو زیږېدو نیټه چې ده زما زه خو یاسې مثال په ډول هغه کوم نو چې تاسو هر څومره انتخاب کول ځکه چې ما تیاره یو دانې شته. ودرېږه چې دلته به څه ولیکم، دغه به ولیکو اوس. نو دلته چې مونږه کال انتخاب شو بیا دا بل ځای کې به مونږه میاشت انتخاب کوو، حمل به ورته انتخاب کړم. دلته به ورځ انتخاب کوئ. نو تاسو دا کار باید ټولې تصګیرې نه وکړئ که تاسو تصګیره لرئ. تاسو باید دا کار ټولې تصګیرې نه وکړئ. آیا تاسو بل الکترونیکي تصګیره اخیستې ده یا یې لرئ که نه یې لرئ؟ که لرئ تاسو به دا امضا باندې کلیک وکړئ او که نه یې لرئ تاسو بیا دغه ووهئ چلیپه څه ده. نو موږ به دغه ووهو او بیا تاسو دلته لاندې د خپل مور نوم ولیکئ، یعنې مور نوم باید تاسو ولیکئ. زه به دا ښه نه پرېږدم ځکه نه مور نوم خو تاسو ته ډېر مهم دی، تاسې باید ولیکئ. زه به هم یو ولیکم ځکه چې تاسو ښه په پوه شئ. نو ودرېږئ ګرانو ملګرو د مور نوم زه باید فقط همدغه شی ولیکم ځکه چې ما تیار اخیستې ده، ما ته ضرورت نشته زه تاسو ته ښیم. نو تاسې هم همدغه شی ولیکئ. نو مورنۍ ژبه تاسو چې د پښتو د هر شی چې نو زمونږ خو نه پښتانه یې که هر څه شی چې یې نو مونږ خو پښتو ده. نو تاسې دلته هر څه انتخاب کولی شئ. دغه ښه نه چې د لاندې ده دلته به تاسو خپل نوم په انګلیش ولیکئ. مونږ مثلا پاس لیکلی وو تواب خان، نو دلته به زه اوس دلته په انګلیش ولیکم تواب خان. نو تاسې هم همدغسې کولی شئ. تخلص مې لیکلی و نوابي، نو دلته به زه اوس خپل تخلص انګلیش ولیکم. د زیږېدنې ځای، نو تاسو چې افغانستان په هر هیواد کې زیږېدلی وای نو تاسو باید دلته انتخاب کړئ. زه مثلا انتخاب کوم کابل، ځکه چې زمونږ کابل د زیږېدنې ځای. نو تاسو به کابل انتخاب کړو. ودرېږئ چې دلته چې وشو غلط شو. نو دلته به تاسو یو هغه انتخاب کړئ. زه خو په کابل کې زیږېدلی یم، دغه د کابل به تاسو خپله انتخاب کړئ. لیکئ ما پکې ولیکل، خیر تاسې خپله انتخاب کړئ. نو کابل کومه ولسوالي کې یئ، تاسو کومه ولسوالي کې زیږېدلی یئ. زه به احمدشاه بابا مینه یا ارزان قیمت. نو دلته به اوس ارزان قیمت کپی. خیر زه به د مرکز کابل ولیکم. کله یا ناحیه زه به 14 بلاک مثلا مثال په ډول به زه ولیکم. نو تاسو چې هر څه لیکل چېرته چې هغه کېدای تاسو باید صحیح ولیکئ. نو تاسو باید غلط ونه لیکئ، تاسو باید فکس صحیح ولیکئ. نو دغه تاسو باید دغه هم ولولئ او دغلته چې تاسو څه انتخاب کړئ زه به مثال په ډول چلیپه. آیا تاسو زده کړې کړې دي؟ نو که زده کړې مې کړې تاسو به امضا ووهئ چې هر څومره زده کړې کړې دي تاسو. نو دا لاندې به راشئ او د زده کړې کچه تاسو څومره زده کړې کړې دي. موږ تر 12مه پورې کړې دي، 12م ختم شوی دی. نو دلته به تاسو اصلي سکونت ولیکئ چې تاسو اصلي د کوم ځای یې. موږ د مثال په ډول د خوست یو. نو تاسې باید دلته نه لیکئ، تاسې باید فقط انتخاب کړئ دلته. نو د خوست یو او بیا د لاندې به راشئ خوست کې د کومې ولسوالۍ مثال په ډول زه تاسو ته مثال فقط پکې در کوم. نو تاسو به راشئ
زه خو د مندوزی یم دغه د تیارې مندوزی را اړولی و. نو مندوزی کې کومې ناحیې څخه یې نو دا ناحیه به هم تاسو ولیکئ. نو ناحیه به زه مثال په ډول ولیکم. زیات لړ شوی هم نه یم خو همداسې به یو له ځان څخه ولیکم. نو تاسې هم همدغسې ولیکئ. اوسنی استوګنځی اوس یعنې فعل محال تاسو په کوم ځای کې ژوند کوئ، کوم ځای کې استوګنځی لرئ. موږ خو افغانستان خو صحیح ده. او ولایت به تاسو انتخاب کوئ کوم ولایت کې. زه فعلا دپاره په کابل کې یم. نو زه به کابل انتخاب کم. د کابل په کوم ځای کې یئ یعنې ناحیه مرکز به بیا هم ورته انتخاب کمه. او دلته به ناحیه ولیکو چې تاسو چار چې لیکئ 12مه ناحیه به زه ولیکم. 12مه ناحیه ولیکله. دغه دوه ځایه کې چې لکه څرنګه چې تاسو ګرانو ملګرو وینئ، تاسو باید دغه دوه ځایه کې خپله شمېرې فعاله شمېرې ولیکئ. ځکه چې داسې غیر فعاله شمېرې باید تاسو ونه لیکئ. فعاله شمېرې ولیکئ ځکه چې د همغه خوا نه تاسو ته زنګ راځي. نو چې زنګ راځي تاسو باید دلته فعاله شمېرې ولیکئ. نو ما تیار اخیستې دلته باید تاسو دواړو ځایو کې فعاله شمېرې یعنې یو رقم نه فرق باید ولري. نو برېښنالیک که برېښنالیک تاسو لرئ د لاندې خانې کې به تاسو برېښنالیک ورکئ. له بهرنیو ژبو تاسو په کومه ژبه چې تاسو پوهېږئ هغه به دلته ولیکئ. نو دغه لاندې هم همدغه شی ده. د کوم د هېواد د ژبو سره بلدتیا لرئ نو تاسو یې دلته ولیکئ. او دا لاندې ځای چې ډېر مهم دی دلته به تاسو خپله د وینې ګروپ ولیکئ. نو مثال په ډول زما بي مثبت ده. نو تاسو هم چارجه آیا تاسو کوچي یاست؟ نو که کوچی وئ تاسو به امضا ووهئ او که نه وئ تاسو به چلیپا ووهئ. نو زه خو به چلیپا ووهم ځکه چې زه نه یم. نو تاسو به دلته قومیت انتخاب کړئ د کوم قوم څخه یئ. نو زه به پښتون انتخاب کړم. تاسو به دلته بله خانه کې دین انتخاب کړئ. زه به اسلام. نو مذهب مې چې ده تاسو مذهب چې ده زموږ خو سني ده. نو چې تاسو هر رقم ته نو تاسو دلته انتخاب کولی شئ. تاسو به دلته معلومیت ډول ورکړئ. نو تاسو چې هر څه ورکړئ زه به د لاندې انتخاب کړم کریامند. نو تاسو دغلته هغه ولیکئ ورته. نو تاسو چې هر څه معلومات دغلته تاسو به هم دغه شی ورته ولیکئ. نو چې تاسو هر څه چې وي نو هر څه چې وي تاسو هم چې هر څه ورته لیکئ. دغه شی به هم دویم هغه که تاسو انتخاب کوئ امضا هو ووهئ یا نه ووهئ. نو تاسو به دلته یو ووهئ. د رایې ورکولو ځای به تاسو دلته انتخاب کوئ. او اوس لاندې اصلي ځای ته مونږ راورسېدو چې تاسو باید دلته ښه دقیق متوجه وئ. نو د اوسنۍ تذکرې معلومات به تاسو ولیکئ دغلته. د اوسنۍ تذکرې معلومات کاغذي تذکره ده. نو تاسو چې هر رقم تذکره یې تاسو باید دلته ولیکئ. نو را به شو دغه ځای ډېر مهم دی. نو تاسو زموږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې زه دلته ډېر مهم معلومات تاسو ته درکوم. دا ویډیو له خپل ملګرو سره شیر کړئ. نو تاسو نه اوس دلته عکسونه غواړي. نو تاسو باید دې ځای ته ډېر متوجه اوسئ چې دلته تاسو نه عکسونه غواړي. نو تاسو چې هر عکس دلته ورته اپلوډ کوئ له 5 MB څخه باید زیات نه وي. که څرنګه چې تاسو دلته درته لیکلی دی د 5 MB څخه زیات نه وي. دلته چې تاسو کوم عکس اپلوډ کولو د 5 MB څخه باید زیات نه وي. نو انځور به تاسو دلته غوره کړئ. نو دلته به تاسو انځور غوره کړئ. دلته تاسو ته ټول معلومات درکړي دي. که تاسو املا شیان یاد وي نو تاسو خپله هم پرې پوهیږئ. نو دلته به تاسو د تذکرې عکس ور واچوئ. د خپله که کاغذي تذکره لرئ نو هغه به ور واچوئ. که د خپلوانو تذکره در سره وي نو هغه به ور واچوئ.
نو دغلته باید تاسو تذکره ور واچوئ. دا لاندې ځي کې چې دا نو دغلته باید تاسو خپله تذکره ور واچوئ، لکه څرنګه مې چې مخکې هم درته ویلی. دا پاس ځي کې چې دا دلته تاسو نه خپل انځور غواړي، نو تاسو باید خپل انځور ور واچوئ. نو خپل انځور هم باید شاته بیکګراونډ یې سپین وي. نو تاسې باید داسې ډیزاین کې جوړ کړئ چې سپین وي او د 15 MB څخه زیات نه وي. نو دا لاندې هم باید د 15 MB څخه زیات نه وي، ځکه چې بیا یې نه مني. نو که د 15 MB څخه زیات وي بیا یې نه مني. که تاسو دغه ټول کار یعنې هر څه معلومات هم پوره کړل، نو تاسو به دلته په سیف علامه باندې کلیک وکړئ، چې ځکه چې زما ځینې معلومات نه دي ورکړي، زه یې نشم کولی چې زه کلیک پرې وکړم، نه منل کېږي. نو تاسو چې دغه خپله د مشر تذکره خلاصه شوه، تاسو باید یو ورځ د کشر تذکره هم داسې کوئ. نو زمونږ هغه یې ونه منل، ځکه چې زمونږ معلومات پوره نه دي وررسېدلي. نو تاسې هم باید هغلته پوره معلومات ورکړئ. نو ما فقط تاسو ته ښودلو، که تاسو دغه خپله یعنې کوم مشر تذکره خلاصه کړې، بیا به تاسو که د بل کورنۍ غړي تذکره جوړوئ، نو تاسو بیا په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دلته د بل کورنۍ تذکره یعنې بل چاته که تاسو اخلئ، خپل ځان ته خو تاسو فورمه ډکه کړه. که تاسو کورنۍ کې کوم بل غړی وي، نو که تاسو هغه ته اخلئ، نو تاسو به بیا په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. نو ما تاسو ته ښوده، نو تاسو هم همدغه شی کولی شئ. زمونږ یې ځکه هم نه مني، ځکه چې زمونږ هېڅ هم نه دي ورته کړي، ځکه چې ما تیار اخیستی دی. زه ضرورت نه لرم نور چې بیا داسې کلیک پرې وکړم. نو یو بل هغه چې دا ډېر مهم دغه کوډ لکه څرنګه چې تاسو وینئ، دغه کوډ څخه باید تاسو عکس واخلئ. تاسو چې هر څه پوره کړل، که یو شی تاسو نه پاتې شو، نو تاسو که یو شی تاسو نه پاتې شو، نو هغه کوډ تاسو نه غواړي چې بېرته همدغسې صفحه تاسو ته راواوړي. نو ما اوس هېڅ چېرې هم نه دي، ځکه چې زما خو هېڅ شی هم نه دي ورته کړي. دې له خاطره هم اوس هغه کېږي نه، بل هغه ته نه ورځئ. چې اول تاسو دغه پوره کړئ، بیا به بل هغه ته لاړ شئ. نو ما تیاره شته، ما تاسو ته وښودو چې تاسو به یې یاد کړي. نو ښه ده، که نه یې یاد کړي هغه ویډیو چې دا باید تاسو د خپله در سره یعنې میموري ته کړئ، را ډاونلوډ یې کړئ تاسو درته. بیا هم نه کېږي، نو تاسو د هغه ویډیو کتلی شئ. نو هر وخت په همدغه زمونږ په چینل کې ده، تواب خان ټکنیکل چینل کې ده. نو دې څخه تاسو هر وخت هم چې زړه یې، نو تاسو یې کتلی شئ. نو دغه وه زمونږ ویډیو. هیله لرم چې تاسو به خوښه شئ. نو که ویډیو تاسو خوښ شوي، نو ویډیو ته به هرومرو لایک ورکړئ. او که تاسو کوم مشکلات، کوم نظریات، هر څه چې لرئ، نو موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ، چې تر څو زمونږ هم یا ځواب درکړي، یا همغه اړوند تاسو ته ویډیو جوړه کړو. نو که ویډیو خوښه شوي، نو ویډیو ته به هرومرو لایک ورکړئ. نو که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی، هغه به هم در سره سبسکرایب کړئ. خپل کې ګنټۍ علامه راځي، تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد حال ووهئ، چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسوي. نو زه به تاسو سره خدای پاماني وکړم. تر بیا ښې چارې. خدای په امان.